قهرمان دوستانو په دې هیله یم چې روغ او جوړ به یاست. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته دا در زده کومه چې څه ډول کولی شو د ایم حوالې اکاونټ څخه استفاده وکړو. دوستانو لومړی خو باید دا ووایم چې د ایم حوالې نوم چې دی اوس اینډ مني ته تبدیل شوی دی. اینډ مني معنا اتصالات پیسه په پښتو کې داسې معنا ورکوي. کله هم چې تاسې ایم حواله کې اکاونټ جوړ کړو دې کې موږ د اکاونټ ټایپ لرو، مختلف اکاونټ ډولونه لرو. لومړی سبسکرایبرز اکاونټ دی چې دا عام خلک یې ځان ته فعاله کوي او له دغه الکترونیک منی اکاونټ څخه په روزمره ژوند کې استفاده کوي. دوم ایجنټ اکاونټ دی. ایجنټ اکاونټ هغه اکاونټونو ته ویل کېږي چې دغه ښار کې کم خلک ته ځي لوډ کوي او د ګټې په موخه باندې دغه اکاونټ استعمالوي، نو دې ته ایجنټ اکاونټ ویل کېږي چې کمیشن ترلاسه کوي. دریم ټایپ یې دوستانو سوپر ایجنټ اکاونټ دی چې دا هغه اکاونټ دی چې به لاس لاندې ایجنټانو ته پیسې لیږل کېږي ترېنه. او څلورم د ډبس اکاونټ دی چې د دغې اکاونټ په ترو باندې موږ او تاسې انلیمیټډ بیلونه د برق تحویلولی شو. مارچنټ اکاونټ هم لري. لکه مختلف ډوله اکاونټونه دي. تاسو چې ایم حوالې څخه استفاده کوئ لومړی تاسو دا مشخص کړئ چې په کومه موخه د دې اکاونټ څخه استفاده کوئ. ستاسې هدف بزنس ده، بل پیمنټ ده، که پرسونل یوز ده، نو بیا هماغه ډول یا هماغه ټایپ اکاونټ ځان ته فعاله کوئ. کله هم چې تاسې ایم حواله کې اکاونټ ځان ته فعاله که دوستانو د ایم حوالې د اکاونټ د فعالولو څخه وروسته د دغې اکاونټ څخه استفاده په دوو طریقو باندې کولی شي. یو د اپلیکیشن په ترو باندې یوز کول دی، بل د کوډ په ترو باندې یوز کول دی. تاسې له دې دوو لارو څخه کولی شئ استفاده ورڅخه وکړئ. زه به د کوډ د لارې تاسې ته طریقه در زده کړم. تاسې به راشئ خپل موبایل کیپیډ ته *211 علامت نمبر به ووهئ. چې کله مو دا ووهه تاسې به اکاونټ فعاله کړی ایم حواله کې، له هغې وروسته دا ووهئ دا کوډ او تاسې ته داسې یو مینو راځي. په دې مینو کې دوستانو له 1 څخه تر 8 پورې شمیرې دی او هر یو موږ تاسو یو ځانګړی کار ترسره کوي. لومړی کیشن دی. کیشن په دې معنی باندې چې بل څوک ایم حواله اکاونټ ولري او تاسو ته ووایي چې وروره ماته پیسې ولېږه، ته ورته کولی شي د کیشن په ترو باندې څه وکړي پیسې ولېږي. فرض که یو پریس کومه او سینډ ته راځمه، ماته وایي چې انټر د کسټمر موبایل نمبر، وایي هغه موبایل نمبر ته چې تاسې غواړئ کیشن وکړئ هغه نمبر ووهئ. دلته یې نمبر ووهئ، بیا مقدار ووهئ، له هغې څخه وروسته بل میسج راځي وایي پین کوډ دی، وایي پین کوډ هم چې ووهه هغې ته پیسې څنګه کېږي انتقالېږي. خو دلته مو یو خبرې ته پام وي دوستانو چې هغه ایم حواله اکاونټ باید ولري. که ایم حواله اکاونټ ونه لري موږ او تاسې کیشن ورته نشو کولی. زه بیرته مین مینو ته تلل غواړم، نو زه ستوری وهمه راځمه مین مینو ته. نو دا موږ سره د کیشن مسله شوه. دوم دوستانو کیش آوټ دی. کیش آوټ هم د کیشن سره سیم دی. که چېرته یو څوک ایم حواله اکاونټ ونه لري او اکاونټ کې پیسې ونه اوسېږي موږ او تاسې کیش آوټ نشو کولی. دریم موږ او تاسې سره کسټمر ریجسټرکشن ده، دې کې زموږ او ستاسې کار نشته. څلورم دوستانو مای سرویسز ده. کله هم چې تاسې سوپر ایجنټ اکاونټ ولرئ او غواړئ چې یو ایجنټ ته پیسې ولېږئ، تاسې به څلورم ته راشئ او دلته به ورته لومړی سی ټو سی کسټمر ټو کسټمر انتخاب کړئ. د دې په ترو باندې موږ او تاسې که سوپر ایجنټ اکاونټ ولرو یو ایجنټ اکاونټ ته 15,000 10,000 20,000 هر څومره چې ضرورت وي لیږلی شو. پینډینګ ټرانزیکشن هم لیدلی شو، انورس کار هم پکې کولی شو. خو نورو سره یې زموږ کار نشته. موږ راځو بیرته مین مینو ته. بل موږ سره پیمنټ د دوستانو. زه چې کله پیمنټ ته راځم 15 پریس کوم، دلته ماته وایي چې بیل پیمنټ. دلته یوې خبرې ته ستاسې پام وي دوستانو، که چېرته تاسې ایجنټ اکاونټ ولرئ یعنې ایم ایف ایس اکاونټ ولرئ نو تاسې بیل پیمنټ چې وکړئ تاسې ته کمیشن نه درکول کېږي او ممکن محدودیت هم واوسېږي چې تاسې ډېر بیلونه تحویلولی ونه شئ. که چېرته تاسې د ډبس اکاونټ ولرئ د افغانستان برېښنا شرکت اکاونټ ایم حواله کې، نو بیا تاسې انلیمیټډ بیلونه تحویلولی شئ او د هر بیل په سر تاسې ته 8 افغانۍ کمیشن درکول کېږي. نو زه بیرته راځم مین مینو ته. دا موږ سره د بیل پیمنټ مسله شوه. شپږم تر ټولو مهمه خبره دوستانو ایر ټایم اینډ ډیټا ریچارج ده. مخکې د ایم حوالې اکاونټ څخه موږ تاسې کولی شو چې پکیجونه انټرنیټي پکیجونه یا ډیټا پکیجونه خلکو ته فعاله کړو، خو د ځینې ستونزو په اساس باندې دا اوس بند شوی ده. لکه ایجنټان نشي کولی چې دا کار وکړي. کسټمرز یا عام سبسکرایبر اکاونټونه دا کار اوس هم کولی شي چې ځان ته ډیټا د ایم حوالې په ترو باندې واخلي او 25% او 15% او 30% هغوی ته بونس هم ورکول کېږي. خو ایجنټان دا کار اوس نشي کولی.
ایرټایم په دې معنا باندې دوستان چې موږ تاسو یو چاته پیسې لیږلی شو، ساده زیلوډ کولی شو. ډېر همکاران زموږ زنګ وهي چې د ایم حوالې اکاونټونه کله نوي جوړ کړي وایي چې وروره زیلوډ څنګه وکړم. تاسې چې کله ایم حوالې اکاونټ جوړ کړه دې مینو ته راغلی نو تاسې زیلوډ کول غواړئ 6 به پریس کړئ. کله مو چې 6 پریس کړه دوستانو دا ځکه اوس ماته دا میسج راکړه زه ډېر وخت پاتې شوم او کار مې پکې ونه کړه. دوباره راځم زه ورته کوډ وهم او د کوډ څخه وروسته بیا ورته 6 وهم یو چاته زیلوډ کوم. دلته دوستانو دوه خبرې دي. ایرټایم ریچارج زیلوډ چاته کوي؟ که چېرته یو ایجنټ اکاونټ زیلوډ اتصالات شمیرو ته کوي لومړی تنه باید کېږي، لومړی باید ورته انتخاب کړي او په زرو کې 15 افغانۍ ورته کمیشن ورکول کېږي. که چېرته تاسې دغه ایرټایم ریچارج چې کوئ زیلوډ چې یو چاته کوئ خو هغه کراس نیټورک ته کوئ، اتصالات شبکې ته نه کوي، روشن افغان سلام اټومات ته کوي، نو بیا په زرو کې تاسو ته 15 افغانۍ کمیشن آن د سپاټ جمع کېږي. په مجرد د دې چې یو چاته مو پیسې ولېږلې 1000 افغانۍ د واره 15 افغانۍ تاسو ته بل میسج راځي کمیشن جمع کېږي. زه بیرته راځم مین مینو ته. لکه له دې ځای څخه موږ تاسې خلکو ته زیلوډ کولی شو، هم اتصالات ته او هم نورو شبکو ته، چې دا مهمه خبره وه چې ډېر دوستان د دغې برخې سره ستونزه درلوده. بیرته زه راځم بیا دوباره ساین ان کېږم خپل ایم حوالې اکاونټ ته. اووم نمبر کې موږ سره بینک سرویسز ده دوستانو. ایم حواله اکاونټونه چې د افغان یونایټډ بانک سره لینک دي. لینک البته نه دی، قرارداد لري. تاسې کولی شئ چې بانک افغان یونایټډ بانک بانکي کارت سره یې لینک کړئ او استفاده ورڅخه وکړئ. ما ووهه ګورې دلته ماته وایي افغان یونایټډ بانک، نو ته افغان یونایټډ بانک سره خپل ایم حواله اکاونټ څنګه کولی شئ دوستانو وصل کولی شئ. کله مو چې افغان یونایټډ بانک سره خپل ایم حواله اکاونټ وصل کړه، والټ ټو بانک ترانسفر، کله چې د خپل ایم حوالې اکاونټ څخه بانک اکاونټ ته مو پیسې لیږي لومړی تنه یې ورته انتخابوئ. که چېرته بانک ټو والټ ترانسفر بانک اکاونټ کې یا د بانک کارت کې چې تاسو سره پیسې هغه غواړئ چې خپل ایم حوالې اکاونټ ته 100 روپۍ انتقال کړئ، دوم به ورته انتخابوئ. که چېرته بیا غواړئ چې خپل د بانک اکاونټ بیلانس معلوم کړئ نو درېیمه ټنۍ به ورته انتخاب کړئ. لکه ایم حواله اکاونټ کولی شئ د بانک اکاونټ سره وصل وکړئ او منی ترانسفر ترېنه په اسانۍ وکولی شئ چې دی هم ډېر یو ښه سهولت ده. اتم دوستانو موږ سره مای اکاونټ ده. کله چې زه مای اکاونټ ته راځم دلته موږ سره 3 خبرې دي. لاست 5 ترانزیکشنز دي، تاسې کولی شئ چې وروستی 15 ترانزیکشنونه خپل چیک کړئ. چینج پین دی، خپل د ایم حوالې پاسورډ دلته بدلولی شئ په دومه ټنۍ کې کاږلو سره. دریم چیک والټ بیلانس ده. که زه چېرته والټ بیلانس خپل ایم حوالې اکاونټ چیک کوم درې ورته وهم، ماته وایي کوم بیلانس چیک کوئ، نورمال بیلانس که کمیشن بیلانس؟ زه ورته وایم نه نورمال بیلانس چیک کوم. کله چې نورمال بیلانس ورته ووایم دلته ایم حوالې پین کوډ رانه غواړي چې پین کوډ ما ورته ووهه دوستانو نو ماته بیلانس څنګه کېږي چیک کېږي. نو دا د کوډ په ترو باندې دوستانو د ایم حوالې د اکاونټ استفاده کول او استعمالولو طریقه وه چې کیشن څه ډول کولی شو، کیش آوټ څه ډول کولی شو، د سوپر ایجنټ نه ایجنټ اکاونټ ته څه ډول پیسې لیږلی شو، همدا ډول اتصالات شبکو ته څه ډول زیلوډ کولی شو، د اتصالات څخه پرته کراس نیټورک ته څه ډول زیلوډ کولی شو، بانک اکاونټ سره چې کله وصل شو څنګه ترېنه استفاده کولی شو، پاسورډ څه ډول بدلولی شو او خپل نارمل او کمیشن بیلانس څه ډول چک کولی شو. نو دا دوستانو د ایم حوالې د اکاونټ څخه استفاده کول د کوډ په ترو باندې. په دې هیله یم چې یو څه مو ترېنه برداشت کړی واوسیږي. انشاءالله زه یو بل کوچنی ویډیو هم پر دې جوړوم چې څه ډول کولی شو د همدغې ایم حوالې اکاونټ څخه د اپلیکیشن په ترو باندې استفاده وکړو.